د زابل د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د روان کال په جریان کې 1982 کیلوګرامه نشي توکي لکه اومان، چرس او تریاک نیول شوي او نن د یو پلاوي په حضور کې وسوځول شول. ویاند زیاتوي چې دوی د نشي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه جدي مبارزه پیل کړې او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د مخدره توکو کښت او قاچاق وکړي. زابل ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د زابل ولایت په مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال باندې 1982 کیلوګرام بېلابېل نشي توکي نیولي دي چې نن عملا سوځل کېږي. چې په یاد نشي توکي تقریبا 220 کیلو تریاک دی او د دې ترڅنګ 420 کیلو چرس دی او دغه ترڅنګ 1982 کیلو اومان دی. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین همدا ډول زیاتوي چې دوی په دې ولایت کې د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان په مکمل ډول تطبیق کړی او د هر ډول نشي توکو د کښت او قاچاق مخنیوی کړی.